له IMF څخه پور اخستنه هر افغان له 1500 افغانیو زیات پور وړی کیږي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي کرونا سره د مبارزې لپاره د نړیوالو پریمانه مرستو سره سره بیا هم د حکومت له لوري د لسګونه میلیونه ډالرو په ارزښت پور اخیستل د هیواد د اقتصاد د راتلونکي لپاره ډیر خطرناک ثابتېدلی شي. د ملي شورا ګډې کمیټې په یوه تازه پریکړه کې حکومت ته اجازه ورکړه چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه 220 میلیونه ډالر پور واخلي چې دا چاره د هیواد د بیلابیلو اقشارو له غبرګون سره مخ شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوهانو په نظر کومو هیوادونو چې د لومړي ځل لپاره پور اخیسته هغه هیوادونه وروسته په پور اخیستلو باندې روږدي شوي او د پیسو نړیوال صندوق تر فشار لاندې دي چې اوس مهال یې زور د مالیې په حساب له ولسونو څخه وځي. د دوی په وینا په افغانستان کې د اداري فساد ستونزه په پراخه کچه شته چې د یادې پدیدې په شتون کې پور اخیستل د هیواد له اقتصاد سره هیڅ ډول مرسته نشي کولی او دې چارې سره هر افغان له 1500 افغانیو څخه زیات قرضداره کیږي چې خلاصول به یې د راتلونکو نسلونو لپاره سخت وي. زه فکر کوم د افغانستان د ملي شورا لخوا د پور تصویب چې IMF نه باید واخیستل شي یو ښه پرېکړه نه ده ځکه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې د اداري فساد ستونزه حل نه ده. په سلګونو میلیونو ډالرو د مرستو شویو په پیسو کې اختلاس کیږي نو د قرض په پیسو کې هم د مرستو شویو پیسو په شکل باندې د اختلاس کېدو امکانات شته. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکي هم دې پرېکړې سخت غوسه کړي دي. دوی وایي د نړیوالو له لوري کرونا سره د مبارزې لپاره حکومت سره لسګونه میلیونه ډالر مرسته شوې خو لا هم په روغتونونو کې ناروغان د عادي اکسیجن د نشتون له امله مري. د دوی په خبره د پیسو کمی نشته بلکې د ظرفیتونو د نشتون له امله د حکومت کارونه ګډوډ او فساد اوج ته رسېدلی دی. د مالیې وزارت چارواکي وایي د مذاکراتو وروسته به روان مالي کال کې افغان حکومت د پیسو نړیوال صندوق څخه دا پور ترلاسه کړي. د یاد وزارت ویاند شمروز خان مسجدي بیا د اقتصادي چارو کارپوهانو او د خلکو د نیوکو په اړه څه ونه ویل. هغه 19 میلیارد افغانۍ حسنه پور چې نه به ټکټانه یا سود لري او تقریبا 10 کاله وروسته به د دې پرداخت کیږي د دوی لخوا تصویب شه که خدای کول وروسته په مذاکراتو کې به موافقه شو د دغه پور به 15 تر 20% امکان لري چې موږ ته د بلایوزه مرستو باندې تبدیل شي. باید یاد شي چې د کرونا وبا له خورېدو وروسته ګڼ شمېر هیوادونو او نړیوالو مرستندویه بنسټونو د دغه وایروس د کنټرول کولو په موخه له افغان حکومت سره د پیسو او طبي وسایلو مرستې وکړې. له دې شمېرې نړیوال بانک له افغانستان سره د 400 میلیونه ډالرو، اروپایي ټولنې د 115 میلیونه ډالرو، د اسیا پراختیایي بانک د 40 میلیونه ډالرو او امریکا د 13 میلیونه ډالرو د مرستو ژمنې کړې دي.